سلامونه وخت بخیر. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیک. د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه. د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو پر وړاندې بې عدالتي د نړیوال عدالت پر وړاندې ګواښ دی. د ژمي موسم را رسېدل. طالبانو د ازبکستان او ترکمنستان د وارداتي برېښنا له پرچاوي خبر ورکړ. په سمنګان کې د ډبرو سکرو د یو کان نړېدل. لږ تر لږه 15 کارګران تر خاورو لاندې بند پاتې دي. او د فرانسې د کډوالو په یو کمپ کې برید. 15 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې د افغان ښځو پر وړاندې بې عدالتي د نړیوال عدالت پر وړاندې ګواښ دی. نوموړي سفارت د شنبې ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ټوله نړۍ کې د عدالت او برابرۍ اصول ګواښي. یاد سفارت چې له قطره فعالیت کوي د نوبل جایزې ګټونکي مارتین لوتر کینګ له قوله لیکلي په هر ځای کې بې عدالتي هر ځای د عدالت لپاره ګواښ دی. سفارت ټینګار کړی چې د بدلون او د ټولو لپاره د عدالت او برابرۍ د غوښتلو لپاره دی یو اتحاد جوړ سي. دا په تاسال کې ده چې طالبانو په خپل تازه ګام کې د نجونو پر وړاندې د روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. دا پریکړه په بشپړه توګه طبي زده کړو ته د ښځو لاسرسی او پر روغتیایي سکتور کې د هغوی ګډون محدودوي او په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو د کمښت بحران لا پسې زیاتوي. د سوړ ژمي موسم په درشل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت هیواد ته له ازبکستان او ترکمنستان د وارداتي برېښنا له پرچاوي خبر ورکړی دی. نوموړي شرکت د یکشنبې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په خپاره کړي پیغام کې لیکلي چې د ازبکستان وارداتي برېښنا د تخنیکي او د ترکمنستان د شدیدو طوفانونو له وجې پرچاو شوي دي. نوموړي شرکت همداراز زیاته کړې چې د ایران وارداتي برېښنا هم په هیواد کې د تخنیکي ستونزو له کبله پرچاو شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې هیوادوال د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. هر کال د ژمي په رارسېدو سره ښاریان د برېښنا نشتوالي له کبله له ننګونو سره مخ وي. افغانستان د اړتیا وړ برېښنا ډیره برخه له ایران، ازبکستان او ترکمنستان څخه تامینوي. د سمنګان سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د ډبرو سکرو یو کان نړېدلی او لږ تر لږه 15 کارګران تر خاورو لاندې بند پاتې دي. سرچینو اشته ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه د سمنګان ولایت په دره صوف ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. سرچینو زیاته کړې چې له تېرې ورځې راهیسې تر اوسه پورې طالبان او د ژغورنې ټیمونه د خاورو لاندې بندو کسانو د رایستلو لپاره هڅې پیل کړي خو پایله یې نه ده ورکړې. ورته مهال د طالبانو د سمنګان والي ویاند اسمت الله مرادي هم په یو خپره کړي خبرپاڼې کې دا پیښه منلې ده. هغه زیاته کړې چې دا پیښه تېره شپه د سمنګان ولایت د دره صوف ولسوالۍ د ګولک کلي په سفید خاک سیمه کې رامنځته شوې ده. مرادي ویلي چې سیمه ییز مسؤلان او د ژغورنې ټیمونه سیمې ته رسېدلي خو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. د قانونو نامعیاري استخراج او د خوندیتوب احتیاطي تدابیر نه رعایتول د دې پیښو لاملونه بلل کیږي. د فرانسې پولیس وایي چې د دغه هیواد ډانکرک ښار ته نږدې د کډوالو په یو کمپ کې د ډزو په پایله کې 15 کسان وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس ته شنبې ورځ راپور ورکړی چې په دې پیښه کې 2 امنیتي ساتونکي او 2 کډوال وژل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ بریدګر 22 کاله عمر لري چې له ډزو وروسته امنیتي ساتونکو ته تسلیم شوی او په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. مجرم په خپل اعتراف کې ویلي چې 5م کس یې پر همدې ورځ پر ورموت ښار کې په ډزو وژلی دی. ورته مهال د فرانسوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ پولیسو د دې سړي په موټر کې 3 میله نورې وسلې هم موندلې دي. د ډزو لامل لا څرګند شوی نه دی. د رون پلاژ کډوالو کمپ د فرانسې په شمال کې د ډانکرک ښار ته نږدې د مانش کانال څخه په شاوخوا 10 کیلومتره واټن کې پروت دی. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا ښه